په کندوز ولایت کې د تېرې شپې زورورې زلزلې له کبله د دغه ولایت 15 تنه اوسېدونکي ټپیان او ژوبل شوي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤل وایي په دغه ولایت کې 15 تنه د زلزلې له امله ټپیان شوي چې له ډلې نږدې 50 تنه له درملنې او رغېدنې وروسته خپلو کورنیو ته ستانه شوي دي. روغتیایي مسؤل وایي د دغه طبیعي پیښې ډیری ټپیان د کندوز پوهنتون زده کړیالان دي چې د زلزلې د ډیر شدت له کبله یې هڅه کړې سو له غیر مناسبو لارو څخه ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي چې په پایله کې یو شمېر ژوبل شوي دي. په مجموع کې چې کوم مریضانو حوزوي روغتون ته بیګا مراجعه کړې ده د زلزلې نه وروسته تقریبا په تعداد 15 کسانو دی چې د هغې له جملې څخه تقریبا 48 کسان مونږ رخصت کړي دي. هغوی وضعیت بیخي صحیح و نورمال و مشکل نه لرلو او دغه 18 کسان تقریبا مونږ اوس بستر لرو دغه زلزلې د واقعاتو نه چې د دوی هم انشاءالله وضعیت صحیح ډېر ښه دی برابر دی مشکل نشته انشاءالله بستر دی مونږ سره. الحمدلله موږ چې څه امکانات په شفاخانه کې لرو دل خپل د مریضانو نه که څه دوی و که څه نورو ته دریغ هم نه دی کړی او انشاءالله نیک و ترې نه څه امکانات چې زموږ په شفاخانه کې موجود دي دوی ته انشاءالله ټول مهیا کیږي دوی به ترې مستفید کیږي. لکه دا اوس چې ورته ګچ پکار دی که ته شاید ما نسخې خپل جیب کې ښودلې دوی ته خپل پی او پي چې ورته لازمه دي په شفاخانه کې لرم انشاءالله دوی ته ټول امکانات برابروم څومره چې په شفاخانه کې موجود دي او انشاءالله دې ته نه پرېږدو چې دوی د باندې نه هڅه وکړي ځان ته دوا یا کوم امکانات چې لازمه پکار دي هغه دوی د باندې نه خپل واخلي انشاءالله موږ ورته برابرو. ورته مهال د کندوز حوزوي روغتون ته راوړل شوي ټپیان د مسؤلینو روغتیا پالانو له هڅو مننه کوي او خوښي ښیي چې پر وخت روغتیایي وضعیت ته رسیدنه شوې. خیلی ما رقم بر اومدم دیدم راه بند است نتونستیم دیگه این طرف رد شوم پس رقم رفتم به بالکینگ از منزل دو خدا انداختم بیرون که تا این طرف اومدیم دیگه پایمون رو مبور شد اومدیم طرف جا به جا به ما رسیدگی شد دوستا هم دیوالایی که دیگه بسیار زخمی شده بود اورم رسیدگی شد و طبق قانون و مقررات خودشون دیدیم بسیار برابر برای ما رسیدیم شب ما برای بسیار خوب دایجو سپری کردیم اومدیم داخل چیز شدیم شفاخانه شدیم باز دکتر صاحبا با ما خیلی کراوری خوب کردن باز پای ما را گچ کردن باز او پشکاری باز سر کردن. د یادولو ده چې د تېرې شپې زورورې زلزلې د هېواد شمال او شمال ختیځ ولایتونه ولړزول چې په ترڅ کې خلکو ته یو اندازه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.